او قدرمنو اوریدونکو نن درته یو ډیر ښایسته زیری لرم. یو داسې میلمه د سپوږمۍ کړنګ خپرونې ته راغلی چې هنرمند او جادوګر قلم یې کیسو ته د مینې، عاطفې او حیرانونکې تلوسې په مټ ژوند ورکوي. د کیسې او ناول له کرکټرونو سره تاسو په یوه داسې ښکلې لاره روانوي چې په دې مزل کې به هیڅ ستړي نشئ. کیدای شي چې تاسو داستانونه یا ناولونه د سپوږمۍ راډیو نه اورېدلي هم وي. دا قدرمن میلمه او دا د جادوګر قلم خوند ښاغلی نصیر احمد احمدي دی. احمدي صاحب ستړی ماشئ. مننه کاروان صاحب، تاسو ته درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. قربان دې شمه، ډېر ښه راغلی. قدرمن اوریدونکي، ستاسو له داستانونو سره، ستاسو له ناولونو سره د کتابونو له لارې هم اشنا دي او ډېر خلک د پیژني او ډېر خلک در سره مینه لري. له هنر سره دي، له داستان سره دي، له ناول سره دي. او بیا اوریدونکو د سپوږمۍ راډیو نه ډېر ځله اوریدلي هم دي چې خپاره شوي دي. نو تاسو ډیر مینه کړې ده چې دلته راغلي او موږ د هرکلی کوو. د اوریدونکو په نمایندګۍ هم زه تاسو ته هرکلی وایم. تاسو لږ د خپل هنر باندې، داسې خپلو کتابونو باندې. تقریبا 11 کتاب مې لیکلي دي، په هغو کې یوه ژباړه ده ماشاءالله. په دې کې 6 دانې ناولونه دي، 3 د لنډو کیسو ټولګې دي، یوه راځئ کیسه ولیکو، د دې کیسه لیکنې په اړه باندې ځینې خبرې دي، بالکل. یوه هم ژباړه ده، فلسفه کې تلپاتې پېښې. ډېر علاوه دا د کیسو د مجموعې نومونه دا ورته وښیي. لومړی د لنډو کیسو لومړی ټولګه چې وه هغه تقریبا 9 کاله مخکې چاپ سوله ده، د سړه سلی په نوم باندې. دوهمه ټولګه وه هغه د مینې په نوم باندې 14 لنډې کیسې لري. او دریمه ټولګه هم هغه د واورې سړی، هغه هم تقریبا 18 لنډې کیسې لري. او ناولونو نومونه ناولونه لومړی ناول چې ما ولیکه لومړی ناول بوډا او د لیوانو پلونه و. دوهم ناول رڼا و. وروسته له هغه رڼا کوي ګوره چې واورې وورېږي بوډا او لیوانو پلونه سړي په یادېږي. بیا بوډبوکی په نوم باندې یو ناول و، د خونکار په نوم باندې ناول و. دغه څه وخت مخکې یو چاپ سو، یوه خبره درته وکم، دغه نوم باندې وه. او دغه وروستی تېره هفته چاپ سو، اغزن سیم نومېږي، اغزن سیم. بس د اغزن سیم د بیا مبارک شه. الله تعالی دې وکړي چې د دې وطن نه اغزن سیمونه لرې شي او ستا د ناول مینه په دې وطن کې خورا شي. هغه مینه چې تا په اغزن سیم کې ښودلې ده، هغه له ټکر سره مخ ده، له تراژیدۍ سره مخ ده، له غم سره، له درد سره مخ ده. الله دې په دې وطن باندې مینه راولي او محبت دې راولي او امن او سوله دې راولي. تاسو کیسې هم اورو؟ ستاسو په اجازه کار وسه. نوم یې د مات زړه ده. کیسه تقریبا 8 کاله مخکې ما لیکلې وه. وبیلولم. ارشاد. مات زړه د سړي ستمی خود، ساه یې لنډه لنډه کېده، په لویو ډبرو په سپی لاس نیو. څومره چې به پورته خوت، لاندې به د سپېره غره په لمن کې د کلي خړ کورونه کوچني کېدل. یو وخت چې ځان ته پام شو نو د غره په څوکه ولاړ و. د پټکي شمله یې باد خوروله او په خولو لوند تنده یې سهارني لمر ته ځلېده. یوې راوتلې تیږې ته یې ډډه ووهله، لاسونو ته یې وکتل، له اغزیو ډک و، خدای په درد نه پوهېده. سر یې وځړېد، د ښۍ سترګې له تورو بڼو نه یوه لویه اوښکه بېله شوه. په سپېره ډبره پرېوته، ورونوالی یې خړ پوټي ورڅخه واخیست. له پاسه یې کلي ته وکتل. په خپل 25 کلن ژوند کې په لومړي ځل له کلي کرکه وشوه. داسې ورته وایسېده لکه د کورونو خړ دیوالونو چې په زړه ولاړ وي. غریب واخیست، په سلګیو یې پیل وکړ او یوه شېبه یې د ماشومانو غوندې په چیغو چیغو وژړل. وروسته یې سر هسک کړ، له اوښکو ډکې سترګې یې په یوه لوی کربوړي چې څو ګامه لرې په یوه هواره ډبره پروت ولګېدې. بې اختیاره یې له خولې ووتل، ته دلته څه کوې؟ کربوړي 2-3 ځله خپل لوی سر وخوځاوه. سړی یو ځل بیا غري واخیست. ستا زړه خو به نه وي مات شوی؟ کربوړی بې حرکته پروت و. سړي په یوه داسې غږ لکه څوک چې خپل یوه نږدې ملګري ته د زړه خواله کوي وویل، پوره 2 کاله د یو چا په مینه وسوځېدم. که به روغه وه نو زه به هم روغ وم، که به ناروغه وه نو تر هغې به په ما سخته تبه راتله. کله چې به مې په خندا ولیده نو خوښي به یې رابخله، او چې خواشینۍ به وه نو د دې په ځای به زما شونډې چاودلې وې. په هغې مې یو کوچنی درد هم نه لورېده. ان د دې لوی منګی مې ځکه په غولکه وویشت چې دروند راته وایسېد. دې شاوخوا کتل، له ځان سره ډونګېده. خو زه د ګودر له غاړې څو ګامه لرې د تنکیو چنارونو په ګڼو لښتو کې ورته پټ وم او د هغې له کاوړه مې خوند اخیست.
ته پوهېږې چې ما په ټول ژوند کې یوازې یو ځل جګړه کړې او هغه هم د دې په سر. دا وخت غلی شو، کربوړ ته یې وکتل، هغه وچې سترګې ورته نیولې وې. سړی بیرته په خبرو راغی. ما د خپل ګاونډي د زوی ګېډې ته ځکه ګونډې ورکړې چې د ځان په منګ یو بل ځوان ته یې ویلي وو چې د هغې سترګې خوند ورکوي. هغه چیغې وهلې، قسمونه یې خوړل، خو زما بانه دا وه چې ولې یې زما کشر ورور ته ښکنځلې کړې وې. ځکه مې د هغه مخ په څپېړو تک شین کړ او ومې ویل چې ته دروغ وایې. خو دا وخت زورورې ژړا خبره ورپرې کړه. د لاسونو اوږدې ګوتې د سر په تورو ویښتو کې تېرې کړې او په ځوړند سر یې وویل. خو نن سهار چې مې 100 زړونه سره وتړل او د ګودر په غاړه مې له خپلې مینې خبره کړه، نو په ژړغوني غږ یې وویل د خدای روی ومنه، رسوایي مه جوړوه، ما خپل زړه بل چاته ورکړی دی. ډېره زبردسته کیسه وه. یعنې باور وکړه چې دا بس موږ چې ورته وایو چې دغه نړیواله کیسه ده، یعنې دغه یعنې ما ته خو دومره خوند راکړی. هیله ده چې اورېدونکي به هم خوند ترې اخیستی وي او ډېر عجیب جهان پکې و، ډېر یو نفسیاتي او رواني جهان پکې و چې دا ډول کیسې ډېرې مهمې دي چې پښتو ادب کې ولیکلی شي.